سلامونه Nichile, ile da celor jur selamat băi. Radzu nu nasem dars panel integrativi. Panel integrativi de تلاوي ځینې هغه چې دي ځینې نه اکثر لغتونه چې دي که ټکي په ټکي په پښتو ته راوړو هغه بیا نو کله اورې هغه مفهوم ښه نه رایه کېږي پکې نو ښه به دا وي چې موږ تاسې خپل مفهوم ترې واخلو نو دغه سینیالې چې دي د موږ تاسې د تکمیل شوي علامو په نامه یادې کړو یا به په همدې نوم ونوموو تکمیل شوي نښانونه یا تکمیل شوي نښانې خو دا لکه دغه هغه نه خو مخکې غږېدلي وو چې دا دیویته دي سوست هغه د سینیاله ده خو دا چې دلته د spasatrice era macchina spasatrice هغه ښار او کوڅې چې پاکوي دلته مشخص ټایم ته ټاکل شوی ده چې لوندي او نه تر وینردي پورې یعنې دوشنبې نه تر جمعې ورځې پورې د 21 بجو نه تر 4 پورې د 9 بجو نه تر 4 پورې دلته سسته کول منع دي ځکه چې دلته د شای پاکول کوي نو تاسې موټر باید مزاحمت ورته ونه کړي او دا همچنان itinerario obbligatorio per merci pericolosi هغه موټر چې خطرناک شیان وړي هغوی لپاره دغه سینیال خو مخکې مو تشریح کړی چې دا اوبلیګاتوري ده څنګه چې دوی امر کوي هماغه شیان به موږ دا سینیال تعقیبوو هغه چې ښي لاس ته باید لوړ شي نو دا هغه موټر چې merci pericolosi یا خطرناکې سوداګانې وړي او دغه چې ده svolta a destra یا preavviso direzione obbligatoria per autocarri in transit هغه موټر چې 3.5 ټنونه پورته وزن ولري هغو ته یې دا سینیال یې ورکړی دی چې تاسو باید ښي لاس ته تاو شئ او دغه چې د divieto transito autocarri دغه سینیال په مخکې تشریح کړی و یا علامه چې دغه د موټر راتګ بندیز لپاره استعمالیږي یعنې دلته تګ راتګ موټر نشي کولی divieto di transito په نامه یادېږي خو دلته د نورو موټرو لپاره نه ده ځکه چې خاص دا دوه موټر پکې مشخص شوي دي autotreno او autocarri دا موټر نشي کولی په داسې حال کې تګ راتګ وکړي passo carabile لکه مخکې مو تشریح کړی و خو دلته تیار په علامو کې ده نو بیا به مې تشریح کړو passo carabile هغه ته یعنې هغه علامه ده چې خلک یې شخصي ګراجونه یا د شخصي کور مخې ته کوم پارکیج چې وي هغه ته یې لګوي یعنې عام خلک هملته پارکیج نشي کولی د شخصي ملکیت ده نو د کور چښتن یا د ګراج چښتن پکې موټر درولی شي نور عام خلک باید هلته هغه ونه کړي مزاحمت ونه کړي موټر ونه درېږي که چېرته یې ودرولو او د سړي شکایت وکړو نو د شرولۍ ولایت تاسو نه موټر وړي که تاسو ودرولو ښه sosta consentita particolare categoria دلته ګوره دا علامه خو sosta divieto di sosta ده خو هغه خلک چې معلولین دي یا هغه موټر چې معلولین لږ لپاره هغه کېږي استعمالیږي هغه موټر لپاره دلته اجازه ده چې ودرېږي او همچنان دغه د sosta consentita particolare categorie یعنې د ځینو کتګوریو لپاره داس هغه چې ده consentita یعنې هغه ده روا ده یا په بل عبارت چې کولی شي چې دلته دوی ودرېږي او دغه لکه هغه موټر چې د pronto soccorso والا وي یا د هسپتال یا د هسپتال
کله چې د ډاکټرانو هم پکې موجود وي او یا امبولانسوي پر هغه مشخص شوی وي پارکیج یا سوسته نو هلته دا خاص دا موټر کولی شي د هسپتال والا یا چې په هسپتال پورې مربوط وي یا صحت عامه پورې مربوط وي داسې به ووایو او دلته sosta consentita particolare categorie دلته هم چنان sosta یعنی کولی شي هغه موټر چې دلته مطلب دلته خو چې شی نه دي پکې ذکر شوي خو دلته کولی شي کوم کتګوري پکې ذکر شي یا نور عام یا په عموم کې ټولو ته لپاره دلته سوسته نه وي د سوسته اجازه نه وي یعنی د ودرېدو خو دلته چې دا پکې مشخص شوي وي هغوی لپاره بیا اجازه وي او دا هم چنان هغه ده ګره 12 نه تر 14 پورې دلته مشخص ټیمونه دي چې دغه کې دغو ته په کتو تاسو باید دغه کارتیل وګورئ او هغو ته په کتو که چېرته منع وه په هغو سطحو کې مداري کړئ regolazione flessibile della sosta in centro abitato نو دا به کمه زیاته د دې پنل انتګراتیوي پېژندنه او تشریح انشاءالله راتلونکي درسونه یا راتلونکي عنوانونه به بیا په نورو ویډیوګانو کې رانغواړو تر بلې ویډیو ښې چارې مننه